کریم علیه السلام به حضرت عایشه صاحب فرمای د ژوند په اخیری عمر کې دغه تسبیحات ډیرې ولې سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه. دا په حقیقت کې د سورة النصر پر دغه آیت باندې عمل دی. فسبح بحمد ربک واستغفره. تسبیح وایا، حمد وایا، د الله عزوجل طرف ته رجوع وکړه، استغفار کوه. سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه. دا ذکر به نبی کریم علیه السلام کوي. استغفار مهم شی دی. درې ګټې په استغفار کې نبی کریم علیه السلام فرمایي، ابو داود شریف حدیث دی، من لزم الاستغفار یا من لزم استغفار، چا چې دا استغفار ورد او ذکر همیش په دوام سره کوي، استغفر الله استغفر الله، ګټه یې چشته. جعل الله له من كل ضيق مخرجا. د استغفار شریف یوه ګټه داره، په هر مشکل کې چې راګیر سولې الله به دې د استغفار په برکت ځینې باسي. ومن كل هم فرجا. په کم مشکل او مصیبت چې گرفتار سولې خلاصون به الله پاک د استغفار په برکت درکړي. حضرت نوح علیه السلام چې خپل قوم ته آخري خبره کول سی ورته الله عزوجل ته خواست وکړي چې یا الله دا قوم خبره نه مني، ما دوی ته داسې د فایدې کارونه وروښول. دا د انبیاو علیهم السلام وظیفې چې په قرآن کې وګورې او نن سبا چې علما کومې خبرې د خپل قومونو ته کوي عجیب سره ورته دي. قوم د نوح علیه السلام چې پر تباهي باندې راغی، نوح علیه السلام الله عزوجل ته مناجات وکړي چې یا الله دې خلکو ته ما وویل چې داسې مه کوئ. فقلت استغفروا ربکم، اے الله ما دې خپل قوم ته ویل چې استغفار کوئ، انه کان غفارا، الله عزوجل بخشن کی ذات دی، استغفار کوي. یرسل السماء علیکم مدرارا، اسمان به په شیبو شیبو در باندې اوري. وچکلی چې پر قوم راله کې استغفار ډیر وکي الله عزوجل وچکلی ختموي. قحطي او وچکلی قرآن چې ذکر کړی دی، د قحطي او وچکلی علاج په قرآن کې استغفار راغلی دی. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. کوم استغفار کوي الله عزوجل به پیسې درکې. ملا صاحب تعویذ راکه کاروبار خراب دی، سلوار استغفار د ورځې کوه الله پاک پرې درکې راوړي. ويمددكم بأموال، که پیسې غواړي استغفار وایاست. وبنين، ملا صاحب زوی نه لرم، نارینه اولاد غواړم، ولونې لرم نه لوڼې لرم. الله عزوجل فرمایي د نوح علیه السلام سه حکایت کوي، ويمددكم بأموال وبنين، که غواړي چې زامن الله پاک درکې استغفار کوي. ويجعل لكم جنات، الله عزوجل بباغونه درکې. ويجعل لكم انهارا، ولي بدرته وبوي. یو استغفار راځي، غالبا دا ترمذی شریف روایت دی، عبد الله ابن مسعود صاحب راوی دی، عبد الله ابن عباس صاحب دی. نبی کریم علیه السلام فرمای من قال، کچا دغه استغفار کوي واوري ډیر وساري، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دا ګرد زده دی، بعضی شان موږ یوایا مقام نه را معلوم. واوري چا چې دغه استغفار وایي، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. دا داسې شخص ټول ګناهونه به الله وبخشي که څم د جهاد مقدسې فریضې په دوران کې د دشمن سره په مخامخ جګړه کې تیښته کړي. اوه ګناهونه غټ ګناهونه دي. حدیث شریف کې راځي اجتنبوا السبع الکبائر، د اوه لوی ګناهو څخه ځان وساتي. په هغه اوه ګناهو کې یوه ګناه داره چې کله د مسلمانانو او د کافرانو جنګ سو، چې کله د حق د باطل معرکه سول، په دغه وخت کې کوم مجاهد خدا نه خواسته تیښته وکړل، دا ډېره غټه او ستره ګناه ده. تاسې ډېرو د جهاد میدان نه دی لیدلی، څه مطلب لږو لیدلی دی، ځکه جهاد لږ خلکو کړی دی. هلته چې جنګ شروع سو، چې ټک ټیک شروع سو او مرمۍ تاو بالا کېدلې، په دغه وخت کې ثابت قدمه پاتې کېدل صرف د ایمان په دولت سره کېږي. بس ځینې وختونه پر دغه موقع باندې خلک تیښته کوي. نبی کریم علیه السلام فرمایي چا چې د جنگ په دوران کې د میدان څخه تیښته وکړل، دا دونه خطرناک عمل دی چې د یوه مجاهد تیښته ټول په اصطلاح محاذ ته ماته ورکوي. تاسې به لیدلي یو مشر چې ژوندی او دا یو مشر کومنده ورکوي، دغه ټوله محاذ مخ ته روان. کمربندونه ماتېږي، یو سپېره مخابره ورڅخه، توپک هم نه ورڅخه د مشرانو. تاسو به اکثره وخت فکر کړي د جنګ په دوران کې د مشران سره توپک نه ورسره، مخابره ورسره، بس دورې که دورې ولاړ سره مخ ته سره شاته. د یو شخص په کومنده سره کمربندونه ماتېږي، لیکن خدا نه خواسته که دغه یو مشر د بینه ولاړ سي ټوله کمربند را مات سي. تاسې به سابقه تاریخ به یاد وي، مخکنی تاریخ، چې پلانکی کمربند را مات سو، نافذ مبارک شي سو، پلانکی مبارک شي سو، پلان مشر شي سو، پلان د یوه مشر په شهادت سره محضونه را مات کړل، د یوه مشر په شهادت سره موږ ولایتونه سقوط کړي دي. اوس نو راس
الته به تیښته کړي د جنگ د میدان سه، لیکن دلته د الله عز وجل ترحم کوره. من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، که چا دغه استغفار شریف وایه استغفر الله، زه بخښه غواړم د الله څخه، لا اله الا هو چې صرف یو دی، الحي همیش ژوندی ذات دی، القیوم خپلم قایم دی، نور دنیا هم قایمه کړې ده، و اتوب الیه، نو غفر الذنوب، الله به ګناهونه معاف کړي که سم د جنگ د میدان څخه تیښته کړي.